هر سړی په زړه کې دا احساس پیدا کړي چې موږ یو وجود یو هغه ما یو شعر دی چې یو مو ژبه یو مو دین یو مو رواج یو کلتور چې یو مو ژبه یو مو دین یو مو رواج یو کلتور ډیورنډ خو څه چې د چا پلار مو بیلولی نه شي ګیلمنه موږ د هغه احمدشاه لمسي یو نو دا بادار دغه لنګمار مو بیلولی نو موږ څوک په دې نشي بیلولی چې څوک په موږ کې تارونه وغځوي په موږ نه زموږ د زړونو لګېدل پکار دي د یو بل سره چې زړونه ولګوو محبت خو موږ د هېڅ چا سره دښمني نه لرو هر څوک په خپل ځای زنده‌باد خو څوک چې په موږ باندې ظلم نه کوي موږ ته د خلک د ژوند د تېرولو حق راکړي په موږ د خلک بېځایه ټاپې نه لګوي د کفر او د اسلام بس موږ د هېڅ چا سره د هر چا مذهب ته ګوره موږ هغه ما یو شعر دی چې د هر ځای مسلمان یې زما زړه یې زما ځان یې مسلمان څه چې انسان یې ما ته ګران یې قدردان یې خو د یوه خبره زده لره زما کمک له وروره خو د یوه خبره زده لره زما کمک له وروره ته پښتون خان که پټان یې خو په خټه د افغان یې خو د یوه خبره زده لره زما کمک له وروره ته پښتون خان که پټان یې خو په خټه د افغان یې په دنیا کې هر یو څیز تر خپله حده قیمتي وي په دنیا کې هر یو څیز تر خپله حده قیمتي وي یو پښتونه خواره ته یې چې له هر شي نه ارزان یې ځان په تش شاباسي وژنې نور له دې هم خبر نه یې لکه په هر ځای کې مونږ ته خلک وایي چې تاسې غیور یئ بهادر یئ و سړیه مونږ هېڅ هم نه یو خو مونږ ژوند ته پرېږدئ نه ځان په تش شاباسي وژنې نور له دې هم خبر نه یې چې د سر سړی دې څوک ته یو په کومه لار روان یې ای پښتونه له دمه تر دې دمه په لړزان یې هم قاتل یې هم مقتول یې په خپل ځان پورې حیران یې او چې تل د لر او بر د یووالۍ سندرې وایي چې تل د لر او بر د یووالۍ سندرې وایي رښتیا وایي ته هغه د اسدخیلو ګیلمانې